السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې نوي ویډیو کې درته هرکلی وایم او امید دی چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او تېر شوي ویډیوګانو به تاسو کتلي وي او یو څه به مو ورڅخه زده کړي وي. نو نن ورځو په دې ویډیو کې یو څه مهمې او ورځنۍ استعمالېدونکي جملې لولو او تاسو دوستانو کوشش کوئ چې ویډیو تر پایه پورې ګورئ تر څو هغه خواري چې ما درته کړې ده، کوم ویډیوګان مې چې ستاسو لپاره راوړي دي، البته کومې جملې مو چې ستاسو لپاره راوړي دي هغه تاسو زده کړئ، ولولئ او ګټه ورڅخه واخلئ. نو درس به شروع کړو. راځو اولې مهمې جملې ته. Don't say him. Don't say him. هغې ته مه وایه. هغې ته مه وایه. Don't say him. هغې ته مه وایه. او ګرانو دوستانو تاسو دلته کولی شئ چې د سې پر ځای ټیل هم ور واچوئ. ټیل هم پکې لیکلی شئ، یعنې don't tell him. هغې ته مه وایه یوه معنی لري. don't say him یا don't tell him. هغې ته مه وایه. او داسې هم کولی شئ چې د وروستی ضمیر چې کوم دی د مفعولي ضمیر دغه بدل کړئ. don't tell me. ما ته مه وایه. don't tell them. دوی ته مه وایه. همدغسې تاسو کولی شئ چې نور ضمیرونه هم ور واچوئ. راځو بله جملې ته. دا هم ډیره مهمه جمله ده. don't cheat me. don't cheat me. don't cheat me. ما مه دوکه کوه. don't cheat me. ما مه دوکه کوه. cheat معنا دوکه کول. مه دوکه کوه. دغه هم د هغه بله جملې په ډول تاسو کولی شئ چې ضمیر ورته بدل کړئ او نوره جملې ورباندې جوړې کړئ. لکه don't cheat them. دوی مه دوکه کوه. don't cheat him. هغه یو کس مه دوکه کوه او داسې نور. او تاسو کوشش کوئ چې نور تمرین له ځان څخه ورباندې وکړئ. راځو بلې مهمې جملې ته. Are you ready? Are you ready? Are you ready معنا آیا ته تیار یې؟ یا آیا تاسو تیار یې؟ هم د مفرد لپاره استعمالیږي او هم د جمع لپاره. آیا تاسو تیار یې یا آیا ته تیار یې؟ Are you ready? او دغه ځای کې تاسو هم کولی شئ چې د منځ کې کوم ضمیر چې دی د یو ضمیر دغه بدل کړئ او نور ضمیرونه ور واچوئ. نور جمله همدغه قسم ته لیکئ، خو فقط دومره کوشش کوئ چې که چېرته مفرد ضمیر ور اچوئ لکه he she it او یا احمد محمود، نو په هغه وخت کې به تاسو کوشش کوئ د په سر کې کوم ټو بي ورب چې دي بیا is دلته راوړئ. لکه is he ready? is she ready? is it ready? بیا به تاسو دلته په سر کې is راوړئ. او که چېرته جمع ضمیر پکې لیکئ، یعنی یو وی یو دی، نو بیا به تاسو په سر کې are to be ورب ورته راوړئ. لکه are we ready? are they ready? همدا قسم نور. راځو بله جملې ته. Please open the door. Please open the door. مهرباني وکړه دروازه خلاصه کړه. Please open the door. مهرباني وکړه دروازه خلاصه کړه. بله جمله. Please close the door. Please close the door. مهرباني وکړه دروازه بنده کړه. Please close the door. دلته د ډور په ځای تاسو نور لغتونه هم استعمالولی شئ، نو تاسو کوشش کوئ چې هغه په خپله استعمال کړئ. تمرین به مو ورباندې وشي. راځو بله جملې ته. Please help with your friends. Please help with your friends. مهرباني وکړه د ملګرو سره د کومک وکړه. مهرباني وکړه ستا د ملګرو سره کومک وکړه. Please help with your friends. مهرباني وکړه ستا د ملګرو سره کومک وکړه. بله جمله. This road is wide. This road is wide. دغه سړک پراخه دی. دغه سړک پراخه دی. This road is wide. دغه سړک پراخه دی. road معنا سړک او wide معنا پراخ. او دغه جمله تاسو فقط د سړک لپاره نه بلکې تاسو کولی شئ چې د نورو زیاتو موضوعګانو لپاره استعمال کړئ. لکه this house is wide. دغه کور پراخه دی. this garden is wide. دغه باغ پراخه دی. او داسې نور.
خوږو دوستانو داس په همدغه ځای باندې بس کړو. د نورو دا ډول ښایسته ویډیوګانو لپاره د یولی ټیچر یوټیوب چینل تاسو در سره سبسکرایب کړئ، او که مو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ او ویډیو در سره لایک هم کړئ. بیا چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم تر هغه وخته پورې ما ته دعاګانې کوئ او په لوی الله مو سپارم. الله مو مل شاین. Thank you very much.